ډیرو له چا نه تپوس یې که نه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د والد صاحب څه نومونه نه ورځي ولې یار د افسوس مقام دی دا ورته لږ وښایه. یاره جی مالا خپل عبدالمطلب دی تقریبا. دا امتیانو کامیابی ته په ارمان یما مولی په ګټو زلیوانې دا یما نبی آخر زمان یما مولی په ګټو. عبدالمطلب دی دا یې د نیکه نوم نیکه او د والد صاحب څه نوم عبدالله تقریبا عبدالله. شک کې مو وایه صحیح وایه. یاره یار دی رانه سله دروغ هیر دی عبدالله دی خو د دین دا سبق خاص کر د پیغمبر علیه السلام څلور پشته پورې دا نومونه یادول دا ډېر ضروري. خلک ټیک ټاک یې کوي که نه ډېر زیات خلک راوته کاپي مونږ خو وګورو ډېرې تورسرې خویندې میندې که نه نو هغه هم چې کوم دی نو ډېر زیات کاپي دي چې ته راووتل او سم دین اسلامي ګڼي. بس د آخري وخت دی انشاءالله الله پاک بوله زر یو درز ورکوي که نه بالکل دا اوس هغه آخري وخت ته چې کوم دی نه لارې سمې بالکل صحیح خبره. ګورې نه سیلابونه سواد کالام او ټولې علاقې تباه برباده شوې بس آخري وخت بس انتظار کوي د جمعې ورځ ته چې کله بله درز ورکوي. عثمان که نه عثمانه دا راته ووایه چې زمونږ زیات تر ځوانان په ټیک ټاکو پسې لړل دین په شا پاتې شو دا به څه کېږي. یاره جی بس اوس دا ینګ دغه جنریشن چې دا ټول داسې دي دا ټول رانه تباه بل دا ټول رانه تباه شو. بس څه به کوې نو دعا به ورته کوو چې الله پاک ټول هدایت ورکړي د نیکۍ نو نور خو موږ څه نه شو کولی. دا راته ووایه ډېرو له چا نه تپوس یې که نه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د والد صاحب څه نومونه نه ورځي ولې یار د افسوس مقام دی دا ورته لږ وښایه. یاره جی مالا خپل عبدالمطلب دی تقریبا عبدالمطلب دی دا یې د نیکه نوم نیکه او د والد صاحب څه نوم عبدالله تقریبا عبدالله. شک کې مو وایه صحیح وایه. یاره یار دی رانه سله دروغ هیر دی عبدالله دی خو د دین دا سبق خاص کر د پیغمبر علیه السلام څلور پشته پورې دا نومونه یادول دا ډېر ضروري دي. یو علم خبره کوي چې کتاب کې مې دا کتلي چې بای نبی علیه السلام وایي چې څلور پشته پورې زما امتیان له پکار چې زما نومونه یاد کړي. صحیح خبره دی بالکل. نو چې یو خبره کوو که نه دین اسلام چې کلکه کوو داسې ځان جوړ. دا راته ووایه چې ډېرو له په غسل کې فرض نه ورځي یار چې چا نه تپوس کې غسل فرض نو ماته پته نشته 3 فرض دی غسل کې. کم کم دي ورګه معنا خو یې شو کولی بیا کولی کولی ناک کې وباچولې او په جسم باندې زبردست. ولې پکې د بریک ونیسه بریک نه سمې چې دا غلط نشم را خلک ګوري خاندي به راپسې بیا زمونږ د ځوانان تباه کېږي رانه بربادېږي رانه یاره والله چې چا نه تپوس کوي نو د نبي علیه السلام د والد صاحب نوم نه ورځي غسل کې فرض نه ورځي ډېر څیزونه به ته کم یادوم. نو دا څنګه د دې زده کړه څنګه وکړو یا څه لار شته د دې پیغمبر علیه السلام څه لار پرېښودې ده مونږ ته. بالکل جی ولې نه زمونږ چې کوم دی نو د نسل والدین له خاص کر پکار دي چې خپل ماشومان چې کوم داسې تربیت ورکړي خاص کر دیني مدرسې نن سبا خلکو مکمل پرېښودې دي. هر یو سړی چې کوم دی نو بس ټیک ټاک ته موبایل چې پیدا شي په لاس کې موبایل ورکړي او بای دا والدینو دغه چې والدین صحیح نو خبره ماشومان هم چې یار څه به وله ورځي نه به د دین لاره غلطېږي هېڅ په نه غلطېږي خو دغه چې کوم دی مکمل دا والدین له پکار تربیت خو ورکړي. د ورور خبره وکړه زمونږ د مشرانو له د والدینو له پکار دي چې مونږ په بچو باندې نه شرمېږو په مدرسه بوتلو باندې نه شرمېږو مونږ خپله هم سې روزي ولګوو مونږ په دې بچیانو باندې چې هره خبره ورته وکړو لکه دا شعر اوچتې نو بسم الله سره که نه خاص کر مونږ د عالمانو له عزت ورکړو. مونږ د عالمانو ډېره زیاته په سوشل میډیا چې کومه بېعزتي روانه نه که نه خو الله یې نس په لمنه ولا تور داغ نه لګوي الله یې صفا ساتي. نو زمونږ د دې خبرو مطلب دا دی مات ګوټ خدمت کوو مونږ هم په څه طریقه د تبلیغ چلو مونږ چې یو مسلمان نور پروګرام ګوري چې ډنګ ډونګ په ځای باندې دا دیني خبرې واوري که نه نو مونږ به هم زده کړه کوو دی به هم زده کړه کوي ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ. تاسو که زخمی مې کړی هر څومره صبرېدی نشم اور د جهنم کې ز خپل خوږو مت لیدی نشم ز په خپل امت باندې بې حده مهربان یما مولی په ګټو زلیوانې دا یما نبی آخر زمان یما مولی په ګټو زلیوانې دا یما نبی آخر زمان یما